شینواری سپیکس نه بنگلاديش افغانستان ته خدرس کې ماتې ورکړه. ګوره ملت چې په ټیم کې د کریم جنتی او په فین کې د رحیم صدیقی 50% گیم خو دی لاړ. هغه رحیم صدیقی خو بیا هم بار غریب ناستی چکچکې وای چار شي کوي. دا ظالم بچای کریم جنت رورا څا جیبه ګیدړ سنگه پیدا کړی دا چې په راشد خان بیل چوف کړی دا، په جانتن ټراټ یو انګریز د انګلند هغه باندې چوف کړی دا، هغه بل نصیب خان ته خو خدای خبر چې هغه ته به څه ورکوي، میرویس اشرف ته به څه ورکوي، د عدل او انصاف نظام چې چغې وهي هغوی نه څنګه دغسې دغه بې عدالتي کیږي، بې انصافي کیږي چې دغسې خلک ورنه ټیم کیږي. بیا په انټرنیشنل سطح په آی پی ایل هم چوف لړه شوی دی، په دغه باندې د ساوت افریقي لیګ کې بله ورځ یو بل چوف واچوه. خدای نظر شو دا کوم بابا یې ته دا تا باندې څه چل سوی دی. او دا چې بیا راشد خان په دغه کې وی په اخره کې چې منګه وی ور ان د گیم، یو ور نیور ان د گیم، یو ور جست رننګ افټر د گیم. ان د گیم هغه چې هیڅ معلومات نه کیږي. تاسې خو تر اخره پورې چې څنګه رحمان الله ګربز آوټ شو ما وی گیم لاړ، ابراهیم زادران سٹارټ نه دا باید یو نو لیړي بل بدر سره انټرټینر راځي. انټرټینر لکه عظمت الله عمر زئی خپل شل 13 رنځي وکي ګړز غوبل سره ظالم بچیا پوهشوي. گیم ګټل مهم دي. دې ملت ته باید تاسې لوبې وګټئ، تاسې باید شل 13 رنځي یا 2 شپږیزې نورې ونه وهئ. دې د خاطره مونږ یو خالد تانیوال، دې د خاطره مونږ یو عبدالرحمن وفي الله ترخیل، زبید اکبري، دا هغه ټیلنټ دی چې هغوی ته باید موقع ورکړل شي چې د افغانستان کرکټ داسې لیول ته ویسي چې مونږ یو چې دام شته، چې دا اوټ شي دام شته، دایم کوي دایم کوي. دا چې کوم اوس لګیا و دا ټس ټوس هسې اخره پورې گیم دغه وروره ډېر بې خونده لوبه مو وکړه. خو بیا هم سریلانکا خلاف لوبه شته دی، زړونه مې ډېر خفه دي. داسې درنه خفه دي چې پوه شوي چې درته څه ویلی نه شم بس. خو سریلانکا خلاف لوبه ده، بیا هم د افغانستان نوم در سره دی، د افغانستان ټیم یستی. خدای او رسول ته وګورئ، لږ صحیح ټیم ولوبوئ. دا تاسې چې کوم فکر کوئ، ګوره ګلبدین چې لوبی صرف ایز ا بیټسمین سره لوبومه. کریم جنت خو نه بیټسمین نه بالر نه فیلډر خو هیڅ شی هم نه، خو ګلبدین ته باید خامخا بالینګ ورکړي. چې بالینګ نه ورکوي بیا مه لوبوه. بیا وفي الله ترخیل په سکواډ کې دی، نوین لرې شو، هغه رادن نه که تا ته فاست بالرانو ضرورت نشته. دلته د سپیننګ وکټې دي. نو هیله ده لږ په دې باندې کار وکړئ. سریلانکا خلاف ښه جذبې سره را میدان ته شئ، زړه د خلاصه. انشاءالله بیا به نوره بله ویډیو هم کوو. خو ورځئ په سریلانکا باندې غم مه کوئ، دا راځي کله کله اټس اپ اینډ ډاون راځي، مګر اټس ناٹ اینډ آف د ورلډ. ټورنمنټ کې وسم ځای شته، وسم د افغانستان کوالیفیکیشن ډېر زبردست چانس دی. بس وګټه او بس دن ان دیټس اټ. هیڅ رن ریټ او دا شي نه نشته. نو هیله ده چې تاسې په دې باندې کار وکړئ. راشد خان صاحب سی ټیم ولوبوه. I don't know چې تاسو سره ټراټ هم ناست دی، تاسو نور خلک هم ناست دی، تاسې ولې تاسو ته د خپل دا ټیم داسې ښکاري. په تاریخ کې تاسو 150 نه زیات سکور نه چیس کړی د فل ممبر ټیم خلاف، مطلب کچرو خلاف نه، دا ترور زامن او دا هغه پلانکای او دا ټیمونه نه، نه بیبیا نه درلینډ، دا شینر سره بنگلاديش یا پورته یو آیرلینډ خلاف چې هغه فل ممبر دی تاسو نه چیس کړي. موږ ته دا د شرم ځای دی. هیله د پدې باندې بیا کار وشي چې د ټورنمنت نه وروسته بایلیټرل سیریز کې چې ټاس ګټئ او بیټینګ کوئ، نه بیټینګ بل ته ورکوئ. چیزنګ چې دا شی ستاسې د ذهن نه وځي، خو هغې دپاره بیټسمینانو ضرورت دی، ښه ټیکنیکل سالډ. ګوره تا ته داسې پلیر پکار دی چې هغه ښه بال سټاپ کي او پوه شو بیټ بال باندې شاټ وهي. افغانستان بیټ بال نه کیپټلایز کوي، لیګ سټمپ ته سی نه وایي، هاف سټمپ نه بارې ګربز ته ورکه کټ یې نه شو والی. دا خالد تانیوال داسې کي دغه پوینټ د پاسه شپږیزه یا څلوریزه دغه شي نو ضرورت دی. هیله ده په دې کار وشي. باقي بیا بل ټیم پې خبرې کوئ یاره به سره کې که اوس هم هسې چټي ستاسې دغه دپاره کوشش وکړه چې خپل جذبات کنټرول کړي.